موږ تر ټولو زیات خبرې له چا سره کوو؟ له ځان سره. له ځان سره خبرې ډېر پر دقت وکړئ او په ځانګړې توګه کله چې تاسو د خپل ژوند په تړاو خبرې کوئ، ځکه چې هر څه تاسو وایئ، هر څه باور لرئ او هر څه چې مو له خولې وځي هماغه تاسو ته بیرته په ژوند کې راګرځي. دې ته وایي لا آف اټراکشن، یعنې د جذب قانون. هغه څه چې تاسو فکر لرئ، څه نظریه مو ده، څه فکرونه تاسو کوئ، هماغه ستاسو د ژوند اصلیت جوړیږي او هغه ستاسو معرفت کیږي. لکه د مثال په توګه یو انسان که ووایي چې زه خو هیڅ څوک نه لرم، نو په واقعیت څوک نه لري او هر کس او هر چا څخه یې نفرت جوړیږي. او کله چې وایي چې ټول را سره مطلبي دي، نو یعنی مطلب یې دا ده چې په واقعیت د مطلبي خلکو سره به ګوري. او کله چې وایي چې زه کامیابېږم نه، بدلون راته نه راځي، نو حقیقت همدا ده، نه بدلیږي، نه بدلون ورته په ژوند کې پیښیږي او نه هم بریالیتوب ګوري. خو چې کله مثبت فکر ولري او ښه فکر وکړي، لوی فکر وکړي، نو بیا ورته ښه کېدلی شي. د مثال په توګه یو انسان ځان ته وایي چې زه به ارومرو 100 کال ځان ته ډېر څه کوم تر څو چې زه کامیاب شم، یو ځای ته ورسېږم، نو باور وکړئ چې امکانات ورته برابریږي. دا د ژوند حقیقت ده، اصلیت ده. لوی فکر لوی انسان، کوچني او ضعیف فکر ضعف ته راګرځوي. نو تل پام کوئ چې کله هم تاسې خبرې کوئ، هره خبره ستاسو نن او راتلونکي جوړوي او هر منفي نظر ستاسو راتلونکي وژني. نو ډېر پام کوئ ځکه چې دا تجربه شوې خبرې دي.